سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ خو خوشحاله به اوسئ. درنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مې درته د ایکس امپایر یو نوی بل د ټلیګرامي ایرډراپ وروړی دوستانو، چې ایکس امپایر ډېره ښه ګټه ورکړه. موږ او تاسو 2 سیزن یې ترسره کړل، خو ټولو کې ډېره زیاته ګټه ورکړه. تقریبا تر $100 پورې زما هم له دې څخه ویډرا وکړه، او کم کار مې چې کړی و که نه ډېر ښه قیمت سره ملان شو، ښه ګټه یې ورکړله. خو له هغې وروسته دوستانو دوی اوس یو بل ټلیګرام ایرډراپي گیم راویستی دی دوستانو، چې کار یې ډېر اسانه دی. صرف تاسو مایننګ سټارټوئ او 4 ساعته وروسته ورنوځئ او مایننګ به ترسره کوئ. څنګه به دغه مایننګ سټارټوو، څنګه به کار پکې کوو دوستانو، مکمله تفصیلي معلومات په دغه ویډیو کې درته ښیم. که چېرته تاسو زمونږ ټلیګرام چینل کې نوي یاستئ، زمونږ ټلیګرام چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. زمونږ ټلیګرام چینل دوستانو تاسو د لینک هم د ویډیو په ډسکرپشن کې هم سره او کمنټ کې هم دوستانو زمونږ واتساپ ګروپونه دي هم هغو کې هم در سره جوین شئ، لینکونه په ډسکرپشن کې هم سره دوستانو. که زمونږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زمونږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. نو په دې اړه مو تاسو لپاره تفصیلي معلومات جوړوم. داسې لینک مو تاسو د ټلیګرام پر چینل کې دوستانو موجود وي، تاسو بلاړ شئ ټلیګرام چینل کې، هلته چې کله لینک درته موجود وي ډسکرپشن کې هم سره د ویډیو دی، دغه ویډیو د یوټیوب نو را به شئ په دغه لینک باندې هم تاسو دوستانو کلیک واخلئ. کله مو چې په کلیک پرې واخیستلو لږ به ورته منتظر شو تر څو دغه ټلیګرام ایرډراپ راخلاص شي. راځو سټارټ باندې کلیک ورته اخلو. نو کله مو چې په سټارټ باندې کلیک ورته واخیستلو لږ موږ تاسو دوستانو اوس منتظر کېږو تر څو دغه موږ ته راخلاص شي. صرف 14 ورځې مایننګ د دې پاتې دی، بیا له هغې وروسته د دې مایننګ ختمېږي، بیا موږ تاسو کار نشو پکې کولی. راځو دغه مکمل تاسو داسې نیکسټ کوئ. راځو دغه ښه نم ټیک ماره او نیکسټ باندې کلیک اخلو. دغه ټلیګرام ایرډراپ موږ ته دوستانو په دې ډول راخلاصېږي. څنګه په دې کې موږ تاسو کار کولی شو. کار کولو لپاره تاسو ته مالته کوم معلومات چې درکړي په هغې کې مې هم درته ویلي وو چې په دغه څخو کې تاسو خپل لیولونه اخلئ. نو راځو مثلا په دغه ځای باندې دوستانو داسې کلیک اخلو. کله هم چې کلیک واخیستو راځو دغه ټوکن داسې رااخلو. دغه یو کشپ چې کوم دی دغه لومړی رااخلو. د دې مایننګ موږ ته دوستانو سټارټېږي، موږ ته به د دې مایننګ څخه ګټه رسېږي. راځو په همدغه کشپ باندې بېرته بیا کلیک اخلو. دغه اوس موږ سره په لومړي لیول کې دی، موږ د دې لیول یې خلاصوو. پورته چې څومره پسې ځئ دویم لیول په 14 خلاصېږي. نو راځو همدا سانتې پورته پسې ځو، په دې کې موږ تاسو ټول لیول خلاصوو. نو داسې لیول دوستانو خلاصوو. راځو همدغه برخه باندې تاسو کلیک اخلئ، پورته تاسو چې څومره ټوکن لرئ ټول پرې ختم کړئ تر څو په دې کې تاسو دغه لیول واخلئ. نو زه راځم دغه ټول لیول اخلم، همداسې کلیک پرې کوو تاسو ټول ټوکن ختم شي. ښه نو دوستانو ما دلته 2 واخیستل، تاسو کولی شئ درېیم هم په دې ځای کې واخلئ. داسې کلیک چې واخلئ او تاسو کولی شئ په دې کې چې څومره غواړئ اخیستلی شئ. مثلا زه درېیم ته راځم، درېیم هم کلیک کوم، درېیم هم دوستانو زه ځان لپاره اخلم. نو تاسو کتلی شئ دا په 4 اویا باندې اخیستل کېږي. دویم لیول خو موږ سره ټوکن چې دي هغه اوس دلته کم دي، تقریبا موږ سره 6 دي. څنګه به نور ټوکن هم دوستانو زیاتوو، مکمل تفصیلي معلومات درکوم. اوس ما ته په له دې څخه 13 جمع کېږي، له دې څخه 80 او له دې څخه 60 جمع کېږي دوستانو. ایرډراپ برخه په دې کې د دوستانو لاندې چې راشئ په دې کې دوی ایرډراپ برخه هم دی چې په دې کې خاص داسې اوس څه نشته دی، صرف والیټ کنیکټول دي د دوی سره. دا دوستانو بالکل حقیقي دی، تاسو هم پکې ضرور کار وکړئ. والیټ کنیکټول تاسو هم سره خپل والیټ کنیکټ کړئ. فرینډز برخه دا راځو ملګرو دعوتولو باندې هم تاسو دوستانو ګټه درکوي. تاسو په هر ملګري راوستلو سره 500 نه تر 500 پورې دغه کوم ټوکن چې دوستانو دغه درکوي. نو انوایټ فرینډ باندې مکلیک واخلئ، نور دوستانو ته بلنه ولګئ. تاسو ملګري چې راځي او ته کار کوي تاسو ته هم ګټه دوستانو درکوي. ټاسک برخه ده دوستانو، په دغه ټاسک برخه کې تاسو مختلف ټاسکونه درکوي. تاسو کتلی شئ څومره ډېر زیات ټاسکونه دي، صرف تاسو والیټ هم کنیکټ کړئ. خو دغه د ټرانزیکشن ټاسک دی، له دې څخه به تاسو تېر شئ. په دې کې 3 ریفرل چې راولئ 500 درکوي، او دغه بوسټ اوور چینل باندې هم تاسو ته درکوي 500. دوی ټلیګرام البته د دوی ایکس پاڼه یعنې دا چې ورته فالو کوئ تاسو ته هم دغه تاسو کتلی شئ دغه چې تاسو ورته فالو کوئ چیک باندې کلیک واخلئ 500 په دې باندې هم تاسو درکوي چې تاسو به په دې باندې خپل لیول مختوی. زه راځم دغه ټاسکونه یو ځلې ټول پای ته رسوم او تر څو دغه ګټه ماته راجمع شي. دوستانو په دې کې تاسو ډیلی ریوارډ هم ترلاسه کولی شئ. راشئ په کلیک باندې کلیک واخلئ 250 په لومړۍ ورځ درکوي، همداشانتې نور هم تاسو ته هره ورځ درکوي. دغه کلیک کوئ 4 ساعته وروسته بیا راتلی شئ تاسو دغه کلیم کوئ دوستانو. نو تاسو کتلی شئ ما سره 6800 ټوکن نور هم شول. زه راځم دغه لیول بیخي پورته بیا هم چې څومره کار پرې کېږي دوستانو. نو راځم دغه لیول پورته بیا یم ویډیو زه سکیپ کوم. ښه دوستانو دغه برخې ما ټولې ډېرې زیاتې قوي کړلې چې څومره مې قوي کولی شوې، له هغې څخه ماته ګټه جمع کېږي. راځو دغه اپشن باندې هم کلیک اخلو، ټاسک د باندې کلیک اخلو. په دې کې واسطه غوندې سروې دی موږ تاسو لپاره، هغه به تاسو صرف بشپړه کوئ، پوښتنو ته به ځوابونه ورکوئ. هغې باندې هم تاسو ته تقریبا د دوی دغه سټورۍ باندې دغه تاسو ولګوئ. کله مو چې په سټورۍ باندې شیر کړ په دې باندې هم تاسو ته اوس خپل
ټوکن دوستانو دوی درکوي. نو لږ منتظر کېږو تر څو دغه هم په سټورۍ باندې ورته ولګوو. کار ډېر ساده دی دوستانو، اسانه دی، په تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ. کله چې لیولې ټولې واخلئ صرف 4 ساعته وروسته بیا ورته راځئ او نو تاسو ته به خپل ټوکن چې دی هغه دوستانو جمع کړي. تاسو کتلی شئ دغه موږ په سټورۍ باندې ولګولو. راځو نو په دې باندې موږ تاسو ته اوس خپل ټوکن چې کوم دی هغه دوستانو جمع شي. خو زموږ تاسو سټوري چې دی هغه اوس په الحال تازه لګولی دی. دوی به یو ځل دغه سټوري چیک کوي. نو په دې کې دوستانو بوسټ اپشن هم موږ ته راځي. دغه بوسټ اپشن کې هم خپلو فیصدۍ باندې دوستانو دغه سټار باندې اخیستل دي ټوکن، خو چې د دې څخه به تاسو تېرېږئ هېڅکله به هم دغه کار نه ترسره کوئ دوستانو. او دغه د بوسټ برخه په دې کې پورته دغه برخه هم دوستانو شتون لري چې کریټ پور دغه به تاسو دوستانو جوړوئ، خو دا هم په ټون باندې کېږي، ترلاسه کېږي. له دې څخه هم تاسو تېر شئ، په دې کې هم کار مه کوئ. نور داسې خاص څه په دې کې نشته. دغه پورته 3 خانو باندې چې کلیک دوستانو واخلئ نو په دې کې د دوی ژبه دی او ټوټل پلیر رینکویز دوستانو دغه مکملې په دې کې داسې برخې دي. په دې کې تاسو څوم رینک یا یعنې څوم رینکین کې هم څوم مقام کې تاسو کتلی شئ، خپل ځان هم معلومولی شئ. په دې کې څومره خلک کار کوي، دغه ټول تاسو ته په دغه ځای کې ښایي دوستانو، تاسو به خپل هم کتلی شئ. نو نور په دې کې داسې خاص څه نشته، صرف دغه 2 ډوله ټوکن دغه ټوکن موږ تاسو راټولوو او د دغه ټوکن موږ تاسو دوستانو زیاتېږي. دغه د کوم زو ټوکن چې دی دغه هم تاسو زیاتېږي. دغه په تاسو باید زیات کړئ ځکه چې دغه به لانچ کېږي. نو ما ته ټوټل اوس چې جمع کېږي دوستانو هغه به هم تاسو ته وښایم چې په ساعت کې څومره ما چې لګولی دي 109 مې په سټیک لګول دي 1408 په هر ساعت کې ما ته جمع کېږي. هغه سټیک تاسو کتلی شئ پورته روان دی، نور هم پورته دوستانو لوړېږي. په دې کې خاص څه نشته، دا به صرف 14 ورځې وروسته لنچ کېږي یا لیسټ کېږي. به بیا موږ تاسو کولی شو له دې څخه خپل کوم ګټل شوي چې دي هغه ټول دوستانو ټوکن چې دي هغه وباسو. نو تاسو به 14 ورځې په دې کې پرله پسې مایننګ وساتئ تر څو نو تاسو ته هم ګټه راشي او ګټه مو زیاته شي، بیا به دغه لانچ شي دوستانو. نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له نور دوستانو سره هم شریک کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زر ځم په